چې جمهوریت او د اسلامي نظام کې فرق. اسلامي نظام خو هغه نظام ده چې دا سوچ ګوره زیات تاسې غلطه پیدا هغه کوئ ترې نه اخلئ. که څنګه چې تاسې مخکې ویلې افغان ګوره اوس ته وزل کوې خلک وزنې بیا هغه بیا وزلو باندې مو نه ده کړې. نه خبره په وزلو نه ده، خبره په جمهوریت او اسلامي نظام ده. توپیر یې څه شی ده؟ فرق یې څه شی ده؟ جمهوریت خو هغه ته وایي څنګه چې موږ افغانستان کې چې کوم ملي اردو نظام ده دا ته جمهوریت وایي. ملي اردو نظام ده دا چا جوړ کړی ده؟ ودرېږه پاکستان دې تا ساری وخوري. لږ صبر وکړه. جمهوریت دا چا جوړ کړی؟ پاکستان دې تا ساری وخوري. څه شي دې کړي دي؟ جمهوریت دې څه شی کړي دي؟ جمهوریت مخکې نه جوړ شوی څنګه چې ازادي اخیستلې امان الله خان ازادي اخیستلې. چا نه دې ازادي اخیستلې ده ولوله؟ ازادي مې د طالبانو نه اخیستې ده. طالبانو خو د هر کله دروازو سره ولاړ دي. خو د هر کله دروازو سره ولاړ دي. خانه خرابه. ته داسې سوال وکړې چې هغه پوښتنه نه لري. خو ولې نه لري؟ ازادي ته وایي. ازادي چا نه دي ازادي اخیستې؟ ازادي مې انګریزانو نه اخیستې ده. کوم انګریزانو نه؟ انګریزانو باګرام کې پراته دي. برتانیا خو اوس هم په هلمند کې پروته 2000. ودرېږه ګوره نه ګوره خبرې ته غوږ شه. همدغه انګریزان اوس هم د تا په جنرال باندې 3 سپي و انګریزان وروختل. تا څه وکړه؟ تا انګریزان ویستلي خو اوس هم در سره لواطت کوي. هغه خو اوس هم ټق دینم ټق در باندې وروره نخرې در باندې کوي. دا څه رقم انګریزان تا ویستلي؟ ایخ دی د خوار نه که ته راکړه لکړه راکړه شاهین صاحب. عجیب ما یې خلاص کړ ملي اردو ما یې خلاص کړ لیوان غره ته. نه نو ته اوس ته ماته ثبوت وړاندې کړه د ویډیو وړاندې کړه چې ته داسې وایي جنسي تیاری کېږي. ته راسه پاکستان ته ځې ځایونه دلته وښیم قسم نه ودرېږه. پاکستان دې تا سر وخوري. زه بیا درته یم د افغانستان خبره کوه. قسمونه مه کوه. شاهین صاحب لکړه راواخله. ګوره زه درته یوه خبره کومه. اوس دا به څومره د شرم خبرې د جنرال ویډیو زه دلته واچوم. هغوی خو څه کشتي نه ده کړې، کرکټ یې نه دي کړي. یو رنګ دی ورک سه کونجته سوي دي. لواطت یې ورسره کړی. سپي یې اچولي. هغه ویډیو زه تا ته ثبوت راوړم. شاهین صاحب ویډیو شخصي کې ورولېږه. ایخ دی د خوار نه که په دې منطقو باندې ای کله دې پرېږده د طالب بوشکې ته د پروردګار د طالب بوشکې ته برابر کړه. دا څومره بې غیرته سړی ده. وشاهین صاحب نو ته داسې بحث کوې چې ویډیو ته ماته ثبوت ښکاره کړه. ستا که نه خو اوس یې درلېږم. د څه شي د اشچي ثبوت شته؟ دغه د ورکه ثبوت دا په کابل کې ناست ده په هر کې وظیفه لري. چې دا اوس هم تاسو د احوال نه لرئ. یوه پټه دوسیه افشا شوې چې اووه امریکایي جنایتکارو پوځیانو او 3 سپیو په یوه جنرال جنسي تیری کړی. د دې موضوع نه د افغانستان سیاسي ادارې په افغاني جنرال او دا مسله له بده مرغه چې موږ ته هم راورسېده. بده خبره ده شاهین صاحب. سخت بده خبره ده. لرې یې که ورکې که دا یې ثبوت نور شی غواړي. دا ثبوت نو دا ګوره په جمهوریت کې هم داسې خلک څنګه چې تاسو غوندې خلک دي چې د جمهوریت ودرېږه. جمهوریت اوس ته جمهوریت غواړې؟ زه جمهوریت خود غواړم. زه خود جمهوریت غواړې. جمهوریت کې د ښځې او د نر حقوق یو شی دي. څو بچي دي تر اوسه زېږولي دي؟ څو واره دې لنګون کړی؟ بچي خو ډېر زېږېدلي دي. نو کومې 18 دانې زېږولي دي. نور څومره غواړي؟ نور څومره ظالم بچی. بیا ته صحیح دیموکرات په خدای 18 بچي دي زېږولي دي. ما نه دي زېږولي. تا وویلې ما زېږولي دي. ښه ځه خیر ده. ځه بیا صحیح ده. بیا ته باید جمهوریت نه دفاع وکړې. صحیح شو. قدرمن شو. ته رښتیا جمهوریت خواه. بالکل صحیح ده. دغه بل ورور دا انټرنیټ صحیح شو وروره. باید تا سره موږ خبرې ونه کړو. تا چې 18 بچي زېږولي دي. مجاهد ورور دی. مجاهد خټک صاحب. عمري صاحب غږ دې خراب دی. عمري صاحب محترم غږ دې خراب دی. عمري صاحب غږ دې نشته. هو مجاهد صاحب مبارک مهرباني وکړه. د تاسو غږ خراب دی مجاهد صاحب. غږ دې خراب ده. مجاهد صاحب تاسو غږ خراب دی. شاهین صاحب محترم جمهوریت
واخله دغه د وخت السلام علیکم مبین صاحب ته او ټولو ملګرو ته سلامونه وایم. نه غواړو په افغانستان کې جمهوریت، نه غواړو دغه د اشرف غني حکومت، نه غواړو دغه د امریکایانو حکومت. او ان شاء الله په ګوندو دي راته پوسو دي بس تسلیم نه بغیر بل لار نه لري. څنګه چې ډاکټر نجیب وزړوي دغه سی به اشرف غنی وزړو، هغه رسی به راواخلو، اشرف غنی به وزړو، دوستم په وزړو. دوی طالبان شهیدان کړل، طالبان سره خپل کام ونه او نن وګوره چې دوی سولو د پاره زاري ورته کوي. هغه د یادېږي هغه شړنګا بابا چارک ته لاړ، بیا پلي چرخي ته لاړ، بندیانو ته اختار ورکوه چې زه به تاسې مجازات کړمه. مجازات کوي، هېڅ نشي کولی. شاهین صاحب ته د پر استاد بابا یو اکټینګ وکړه لکه اوس چې ما وکړه. هغه چې ورته وایي ګوره دره که موږ درکړو بیا خو نیمایي نه منم یو چیغه وایي پلار مو یې نه مني، څنګه یې نه مني؟ یا مهرباني وکړه. او بله خبره دا د مبین صاحب زه ستا نه ډېره بخښه غواړم. ما تا ته په یو وړکۍ ویډیو کې یو صوتي کې شکنجل کړي، زه ستا نه ډېره بخښه غواړم. څه وخت دې کړي دي؟ بخښه غواړم. او څه وخت دې کړي دي؟ ما ته خو مخکې یو څو وخت مخکې روسیې نه مخکې ډېره بخښه غواړم. هغه آیډي نه دې څه کړي وو؟ زه تا نه ډېره بخښه غواړم. خیر خو هغه اصلا هغه کس ډېر بې عقل سړی د هغه غلط کړی وی. ښه قربان شم دې مونږ ورور یې. ګوره هغه کس هم تا معلوم ده ټول خیر ده هېڅ هغه نوم یې قربان دې شم دې هغه نوم وانخلې، هغه پرېږده. هغه چې هر څه کړي ښه یې کړي دي. ته ما پوره بخښلی، ته د ما ورور یې، د ما د زړه سر یې، ما پېژندلی چې ته یو نیک سړی وې. هغه غلط کړی، هېڅ پروا نه کوي. قربان دې سم د ما مور د تا مور ده، د تا مور د ما مور ده، د ما خور د تا خور ده، د تا خور د ما خور ده. مونږ ورونه یو، عقیده مو سره یوه ده. ورونه هم خپلو منځو کې کله جنګ کوي، بیا یو بل ته یو سره تریخ سي، نو هېڅ خبره نه ده. قربان دې شمه. صحیح ده. هغه سړی تا ته معلومېږم، ما ته معلوم دی. باز دا پرېږده وروره، دا موضوع پرېږده هغه ملګري ته وخت ورکړي. انشاءالله زه به نور هر وخت تاسو سره لایفو ته راځم. انشاءالله قربان شم. قدرمن شه، قدرمن. الله دې هغه ته هم هدایت وکړي. هېڅ خبره نه ده. ښه شاهین صاحب دا ملي اردو والا خو بیا دا وطن او یا کنج، دغه کله مایک خلاص کړي، وطن یا کنج. مننه ډیره. سلامونه ټولو ته، خدای دې وکړي جوړ. نه شاهین صاحب دا خو هغه بیا عقل ده، دا لرې کوله کې یاره مبین صاحب دو خو نه ارځي دا ورکې که دغه ته ملي اردو نه چې لاندې د دې نوبات ده شاهین صاحب. او بالکل د نوبات السلام علیکم برکاته. وعلیکم السلام. حفاف دی حبیب عفاف د جنرال صاحب د جمهوریت او اسلامي نظام تر مابین څه کومه تفرقه ده، هغه به زه په مختصرو الفاظو کې درته ووایم. مهرباني. دونه تفرقه یې ده په مابین کې لکه د وخت مجاهد اکبر حضرت اعلم اورع اتقا ازهد اشرف ملا محمد عمر مجاهد او شلونګا بابا په مابین کې څونه تفرقه ده. فرق هو بالکل شړنګا. واټ از دز شړنګا بابا په आवाज کې خو یو دغه یو اکټینګ وکړه کنه. ګولې نو خلما وای لملما شیر وایا. بس نو هغه خو نو د بابولال د سیوای کله شعرونه زده کړي وي په یو غټ مجلس کې وایي او خلکو توجه هغه ورته ناست دي. زه هغو ته ډېر په تحیر کې یم چې هر څه ده ووایي، ته چې هر څه ووایي. ګوره اصلي راز نه دی خبر کوم. سل ډالر اخلي، یقین دی که زما او تا ته راکړي مونږ هم ورته چا کوو. ته لاس خو هم نه ماتېږي. هر جلسې ته ځه چا کې وا سل ډالر اخله. د دوی خو هر څه په پیسو دي، هر څه. دغه خبره عملیاتو باندې 15 میلیونه ډالر لګولي دي.
هغه سرور دانش د بواسیر په عملیاتو باندې وروره 10 میلیونه افغانۍ لګولي. په 10 میلیونه افغانۍ مکمل د سالنګ تونل صفا کیږي. شاهین صاحب ګروپونه هم پکې لګیږي، جنریټر هم پکې لګي. نه پوهېږم چې دا محل خاص که دا د سالنګ تونل و. ښه دغه عصمت واټ از ډز مهرباني وکړه مایک د خلاص. سلام علیکم جنرال صاحب، تاسو ته ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. تاسو وایئ چې جمهوریت کې اسلامیت، جمهوریت چې د خپل هیڅ مخالف دي. چا ویلي دي چې جمهوریت کې اسلامیت؟ چا ویلي دي؟ خو تاسو هم دا اوس وایئ. کوم دا چاته مو ویلي دي؟ شاهین صاحب د خو به ټره نه یي وهلي، نشه خو به نه یي. اسمت مخشنی والا په اوبه واچوه. نشه یې له خوبه راجګ سوی، پاکټي شراب دی وهلي، بوغه یې څه چال در باندې سوی ده؟ تاسو په خپله خبره هم نه پوهېږئ. خبره هم چا ویلي دغه د خلک د اسلامیت او جمهوریت، د جمهوریت او اسلامي نظام ترمنځ فرق څه شی ده؟ فرق نه لري. خپله جمهوریت تعلیمه سړی راسې دلته خالي ډغه ډغه کوي، دومره نه پوهېږي چې دلته مونږ په دې هغه باندې څه شی لیکلي دي. ښه وایه. خو داسې خبرې ته هم غوږ نه نیسئ. نو تاسې نو خبرې ته تا څنګه غوږ ونیسم چې یو نوم بل نوم راځي دلته د خلکو ناموسونو ته کنځلې کوې. کور کې خور نه لرې، مور نه لرې، ورېندار نه لرې. ته ورېندار نه کښېنه بیا عقله لو ده. شاهین صاحب دا بیا مه راجګوه. دغه بل امین د